واک کې پر پاتې کېدو د ولسمشر غني ټینګار. اشرف غني وایي واک د خلکو د ارادې په اساس انتقالوي او د حکومت انقطاع څوک نه مني. دا چوکۍ د مان نه ده، دا چوکۍ د افغانستان د ولس ده، دا نظام ده، دا حیثیت لري. تاسو ټولو ویل ما ته مرایه راکړله، مګر په ټولو فکر کې دا و د لیونتوب باید څه وخت حرکت وکړي، خدای چاپه به یې کړي. نوي پړاو ته د سولې پروسې داخلېدل. دوحه کې مذاکراتي ټیمونه د شنبې په ورځ په اساسي مسایلو خبرې پیلوي. کمیته های کاری هر دو جانب مذاکره کننده دیروز شام نشست مقدماتی داشتیم و قرار بر این شد که روز شنبه هر دو جانب با آجندای توحید شده مذاکرات صلح دور دوم آغاز بکنند. او د امریکا کانګرس د جو بایدن بریا تایید کړه. ټرمپ هم ژمنه کړې چې واک به په منظم ډول انتقال شي. سلامونه او ستړي مشه درنو لیدونکو، تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. ولسمشر غني وایي واک د خلکو د ارادې په اساس خپل ځایناستي ته انتقالوي او د نظام انقطاع څوک نه مني. اشرف غني چې په ننګرهار ولایت کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وایي چې د ولسمشرۍ اوسنۍ څوکۍ د خلکو د سوله اړتیا ده، خو دا نظام هم خپل حیثیت لري او خپل ځایناستي ته به قدرت د خلکو د ارادې په اساس انتقالوي، ځکه انقطاع د قدرت څوک نه مني. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم وایي چې زعامت باید د انتخاباتو له لارې وټاکل شي. کودتا دسیسه سازي او د ټوپک زور باید نه وي. ولسمشر غني داسې مهال پر خپلې څوکۍ د پاتې کېدو او د خلکو ارادې په اساس د قدرت د انتقال خبره کوي چې ویل کېږي د موقت حکومت د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي او ولسمشر غني له همدې امله له زلمي خلیلزاد سره له لیدنې انکار کړی دی. ولسمشر غني چې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته خبرې کولې ظاهراً د موقت حکومت په تړاو له روانو هلو ځلو خپله نارضایتي څرګنده کړه. اشرف غني وایي چې د ولسمشرۍ اوسنۍ څوکۍ د افغانستان د خلکو ده، سوله ضرورت دی، خو دا نظام هم خپل حیثیت لري. غني وایي ټوله دنده یې دا ده څو د ولس ارادې په اساس دولت خپل ځایناستي ته په قانوني توګه انتقال کړي او که دا کار نه کېږي نو آیا انقطاع د قدرت څوک مني؟ دا چوکۍ د مان نه ده، دا چوکۍ د افغانستان د ولس ده، دا نظام ده، دا حیثیت لري. تاسو ټولو ویل ما ته مرایه راکړله، مګر په ټولو فکر کې دا و د لیونتوب باید څه وخت حرکت وکړي، خدای چاپه به یې کړي. خبره دا ده چې دې مقام کې موږ حوصلې ته ضرورت لري. ما ټوله وظیفه دنده دا ده چې د ولس په ارادې باندې دولت خپل جانشین ته د قانوني توګه وسپاره. که دا ونسو د ډاکټر انقطاع د حکومت منئ. تاسو د غونډې ته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې تړاو خپله نارضایتي ښیي او وایي چې د زعامت د ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي. نوموړی وایي کودتا دسیسه سازي او د ټوپک زور باید مطرح نه وي. ځوانانو موږ یو شرط لرو، بس نور شرط نه لرو، چې زعامت د ټاکنې له لارې وټاکل سي. د کودتا عصر به نه د ټوپک له لارې یا د دسیسې له لارې باید رهبري ونه ټاکل سي. یوازینی شرط چې موږ لرو دا دی چې انتخابات د یو اساسي بنسټیز قانون او غوښتنې پاتې سي. د ولسمشر غني او د هغه د لومړي مرستیال دغه څرګندونې داسې مهال دي چې ویل کېږي د موقت حکومت پر جوړېدو کار روان دی او له همدې امله ولسمشر غني د اعتراض په توګه له خلیلزاد سره له لیدنې ډډه کړې.
در قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور صلاحیت از این نداره که قدرت خود به کس دیگه تفویض کنه، به خاطر که او باز امکان داره که قدرت به یکی از نازدانه‌های خود که در دایره قدرتش از تفویض کنه. قانون اساسی ایره اجازه نداده. در صورتی که از راه یک شورا بگذره، یکی زعیم آینده افغانستان کی باشه، ای باز انتخاب شوراست دیگه، باز انتخاب رئیس جمهور نیست. اوس چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیلېږي او په دې پړاو کې به اساسي بحث د نظام پر جوړښت، د نظام پر بڼه، پر واک ویش او پر اساسي موضوعاتو باندې راوڅرخي. په دې اساس حتما به پر داسې یو میکانیزم دواړه لوري سره سلا کېږي چې اوسنی حالت یو مطلوب حالت ته ولېږدول سي. د ګزار یو حالت باندې به سره هوکړه کوي چې یو د هغو حل لارو موقت حکومت دی. ولسمشر غني داسې مهال پر خپل څوکۍ د پاتې کېدو او د خلکو ارادې په اساس د قدرت د انتقال خبره کوي چې ویل کېږي د موقت حکومت د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي او ولسمشر غني له همدې امله د زلمي خلیلزاد سره له لیدنې انکار کړی دی. تر دې مخکې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طرزالعمل تر نهایی کېدو وروسته د قدرت پر ویش ټینګار کړی و او دا کار د مصالحې عالی شورا له صلاحیتونو بللی و. د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه د شنبه په ورځ د اجنډا پر موضوعاتو خبرې کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونو کاري کمیټو تیر ماښام د دویم پړاو مذاکراتو په مقدماتي ناسته کې پریکړه کړې چې د راتلونکي شنبه په ورځ به دواړه خواوې د اجنډا پر موضوعاتو بحثونه وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د پنځشنبه په ورځ هم خپل منځي ناسته کړې او په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د نظام تغییر او اوربند به د دویم پړاو مذاکراتو مهم مسایل وي چې دواړه خواوې به پرې بحثونه کوي. د چارو شنونکي وایي چې د سولې پروسه اوس یو مهم او نوي پړاو ته داخله شوې او دویم پړاو مذاکرات په دې شرط نتیجې ته رسیدلی شي چې ارګ د خپل مذاکراتي ټیم په چارو کې مداخله ونه کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات، هغه مذاکرات چې د نظام تغییر او اوربند په څیر پیچلي مسایل به پکې تر بحث لاندې ونیول شي. د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاوو کاري کمیټو تیر ماښام مقدماتي ناسته کې پریکړه کړې چې د شنبې په ورځ به په اجنډا بحثونه وکړي. د افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي پلاوي غړي وایي چې مقدماتي ناسته شوې او پر موضوعاتو بحث به د شنبې په ورځ پیل شي. کمیته های کاری هر دو جانب مذاکره کننده دیروز شام نشست مقدماتی داشتیم و قرار بر این شد که روز شنبه هر دو جانب با آجندای توحید شده مذاکرات صلح دور دوم آغاز بکنند. په ورته مهال د افغان حکومت مذاکراتي ټیم نن پنځشنبه خپل منځي ناسته هم درلوده او له طالبانو سره یې د اجنډا د موضوعاتو په اړه مشورې کړې دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره خبرو ته بشپړ چمتووالی لري. توافق صورت گرفت که سر از شنبه بحث ها در مورد اجندا آغاز خواهد شد. امروز نشست های بین تیمی خود را داریم و آمادگی کامل برای روز شنبه گرفته شده که ما بتانیم بحث ها را با طرف مقابل آغاز بکنیم. دویم پړاو مذاکرات خورا پیچلي ځکه بلل کېږي چې د اوربند او د نظام د تغییر په څیر پیچلي مسایل پکې تر بحث لاندې نیول کېږي. د چارو شنونکي وایي چې د سولې پروسه اوس یو مهم او نوي پړاو ته داخله شوي او دویم پړاو مذاکرات په دې شرط نتیجې ته رسیدلی شي چې ارګ د خپل مذاکراتي ټیم په چارو کې مداخله ونه کړي. همدغه هیات کامل وخت خاوندي او د سولې اراده ورپسې او سوله یو عدس ولري مشخص هر که مداخله ونی کې فکر کوم چې دې پړاو کې ډېر ژر نتیجې ته رسي. د افغان حکومت او طالبانو تیر پړاو مذاکراتو 3 میاشتې دوام وکړ او دواړه لوري د مذاکراتو په اجنډا هوکړې ته ورسېدل. خو اوس ویل کېږي چې دوحه کې د روانو مذاکراتو یو اساسي بحث به د نظام مسله وي. ولسمشر غني په ننګرهار کې د خلکو له نیوکو سره مخ شو او مخامخ یې ورته وویل چې له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
قومي مشران وایي ولسمشر ورسره د برېښنا سړکونو داعش ځپلو سیمو کې د کورونو جوړولو د هوایي ډګر جوړول د زربستریز روغتون فعالولو ژمنې کړې وې چې په خبره یوه هم عملي شوې نه ده. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس وایي چې د پاکستان پوځ په مومندره، دوربابا او تورخم کې له ډیورن کرښې غاړې ته تاسیسات جوړ کړي او همداراز د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې بهرني جنګیالي حضور لري چې پر وړاندې هیڅ اقدام نه کیږي. خو ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په تورخم سرحدي ښارګوټي کې به اساسي کارونه وکړي او له پاکستان څخه به د ریل پټلۍ کارونه هم پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د خلکو له نیوکو سره مخ شو او قومي مشرانو وویل دوی سره کړې ژمنې یوه هم عملي کړې نه ده. دوی وایي په ننګرهار کې د ښوونکو د بستونو کمښت، کابل او جلال آباد او تورخم جلال آباد دویم لاین سړکونو جوړول، د هوایي میدان نشتون، د ختیځ زربستریز روغتون او حصار شاهي سولري برېښنا نه فعالول هغه ستونزې دي چې په ځلونو ژمنې شوي او کارونه یې نیمه پاتې دي. په ننګرهار کې تاسو چې 3 کاله مخکې راغلي وي جناب رئیس صاحب، د سولري یا د لمریزې برېښنا اختتام وکړو د سرشوي په ډاګ کې، تر ننه پکې یو میخ ونه لګېده جناب رئیس صاحب. یو دا ښه دی چې تاسو نن دلته راغلي یاستئ. برق په ازبکستان کې قطع دی، زموږ د نغلو برق چې د جلال آباد دی هغه موږ په تیاره کې اوس په دې یخنۍ کې ناستو، دا خو پروا نشته، اوړي کې د خدای وساته. نو چې موږ نه د ازبکستان په برېښنا شو نه دلته د موږ ته بند جوړ کړ، نو بیا موږ چې وکړو په اوړي کې وتښتو، کورونه ورځ تر بلې واړه کېږي، د خلکو تهاجم زیاتېږي، اوسېدنې امکانات امنیتي مشکلاتو په وجه باندې ډېر زیات دی. نو چې په ژمي کې موږ ته برق نه رسېږي نو په اوړي کې چې وکړو. همدارنګه جناب رئیس د برق یوه ستونزه ده، متاسفانه نه تنها ننګرهار کې په ټول افغانستان کې برق یوه ستونزه ده، اما دلته سکال په ژمي کې نسبت نورو کالو ته بهتر و. زه باید د دې عمومي د برق ریاست څخه دلته همکاران چې کوم منډه کړې هلې ځلې کړي دي مننه ترې کوم، اما ویره د دې لرم چې وړی راځي او وړی دلته ډېره شدیده ګرمي وي. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس وایي چې د پاکستان پوځ په مومندره، دوربابا او تورخم کې له ډیورن کرښې غاړې ته تاسیسات جوړ کړي او همداراز د ننګرهار په 4 ولسوالیو کې بهرني جنګیالي حضور لري چې پر وړاندې هیڅ اقدام نه کیږي. په حصارک ولسوالۍ کې، شیرزاد ولسوالۍ کې، خوږیاڼو ولسوالۍ کې یو څه ناڅه مشکلات په پچیراګام کې هم شته دی. د نور طالبانو ترڅنګ نور خارجي اتباع هم په دغه ولسوالیو کې حد نه ډېر زیات شوي دي چې هغې جملې څخه ورکزي هم دي، افریدي هم دي، پنجابیان هم راغلي دي. نو تاسو نه غوښتنه دا ده چې دې ځل ته تېر ځل هم موږ دا غوښتنه کړې وه، غوښتنه هم دا ده چې نظامیانو ته یو جدي هدایت وکړي. خو ولسمشر وایي د جلال آباد د پراخوالي لپاره پلان جوړ شوی او ډیر ژر به عملي شي. هغه همداراز وویل په تورخم کې به د 20 میلیونه ډالرو په لګښت انکشافي کارونه پیل کړي او د تورخم له لارې به جلال آباد ښار ته د ریلګاډي پټلۍ هم راوغځوي. د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده، ازبکستان سره هم ده، اما حداقل له پېښوره یا ډکې پورې یا جلال آباد پورې دا ورسو. سرکونو دی باندې زه بل واره به وزیر دفاع ادامه راوړم چې په واضح توګه درته وایي چې زیربنا کې څه کوو. مګر عرض مې دا ده یو واره دا پلان چې د جلال آباد ښار دپاره جوړ سوی دغه عملي سي، جلال آباد به انشاءالله تعالی وکړی سي چې له یو له بهترین ښارو د دې منطقې نه یوازې د افغانستان. د ولسمشر له راتګ سره په جلال آباد ښار کې ټولې لارې بندې وي او خلک له جدي ستونزو سره مخ شوي وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې ولسمشر غني په هر ځل راتګ سره دوی ته ستونزې جوړیږي. هلمند ولایت کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار اړوند بشران سیمه کې د ملکي خلکو په کور هوایي برید شوی چې له امله د یوې کورنۍ 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په ورته مهال ولایتي اداره وایي چې د پیښې سیمې ته پلاوی تللی څو د پیښې علت روښانه کړي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه اړوند بشران سیمه کې 13 شپه 11 بجې په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې سیمې خلکو وژل شوي کسان د هلمند ولایت مقام مخې ته راوړي او د عدالت غوښتنه کوي. جمعه خان اکا چې د کورنۍ 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وویل
چې 3 میرمنې یو ماشوم او یو ځوان وژل شوي او 15 نور کسان روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دي 15 زخمیان یوازې زه پاتې یم، بل هېڅ څوک نه دی پاتې. 2 مې زامن شهیدان دي، 3 میلیونې شهیدان دي، 15 هغه دي پر دغه کې پراته دي. بله برحمت یې کوه د موږ باید پاتې بله مرور خدای پاک سره کوم پیښه خپل ولس بچی بم ما پر سره وغورځوه بله دغه پیښه ده نو بله پیښه حکومت خو دغه حکومت چې زموږ سره نو که زه دغه کندهار صاحب راغلی یم په د هلمند کې دغه ویل بیا شوله بلا کله رمدلې بزګر یم دغه وزیر راکړه دغه د 15 کاله کېږي دلې راغلی یم. جمعه خان اکا وویل چې کور یې په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په نښه شوی چې له کمربند نه 2 کیلومتره لرې موقعیت لري. د دې پیښې عیني شاهدان وایي دا برید د یوې هلیکوپټر په وسیله شوی. ماښام پراته وو په خونه کې د شپې تایرې ګرځېدلې، بله یوه پله دونونه راغورځول، د بله پله ډب سو چې ډب سو د کوچنیانو سره بغارې سوې چې پراو مو لګولې، څوک تر خاور لاندې دي، څوک شهیدان دي، څوک ټوټه دي، دا مو د خاور سره راکښلي 3 زنانه شهیدان دي، 2 دانې مردانه شهیدان دي. دا پیښه داسې وسوه 11 بجې 1:30 دقیقې وې، په کور کې پراته وو، دراب سو، د دراب سره کلکنان دروازې ټول زموږ همسایه دی. په دغه علاقه کې که یا وطاق ورنږدې وو، یا طالب ورنږدې وو، یا کوټه ورنږدې وو، یا مسجد ورنږدې وو، موږ مسؤل یو. د دغه پیښ په اړه د شپې 19 بجې دي، خلک بیده دي، دغه کور والا یو ځای میلمان دی بل کور تللی دی، هلته د شپې 19 بجې دي، تیارې وارې باندې وکړي، ګرده سرای باندې رانسکور کړي، ټوله میراث کړله. 15 کاسه ټپیان پاتې دي چې هغه تللي دي، خلکو ایستلي دي، دراکې لا نه دی معلوم. 15 کاسه دغه دي چې 3 نورې دي، 2 دانې زامن دي، هغه د تسې وینې ټکور دي، په وینو کې پراته دي، خلکو غوښ په خلطو کې راټولې کړي. په مالی او اداري چارو کې د هلمند مرستیال والي بریالی نظري وایي د پیښې ځای ته د څېړنو لپاره یو پلاوی استول کیږي او د دغه برید عاملینو ته به سزا ورکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند ولایت کې ملکي وګړي په روانه جګړه کې وژل کیږي. تر دې وړاندې هم داسې ګڼې خونړۍ پیښې شوي او ویل کیږي چې جګړې یو لوری هم د ملکیانو ژوند ته پام نه کوي. نامعلومو وسلوالو د کابل په 5مه ناحیه کې د یو پیلوټ په ګډون 2 کسان په ډزو وژلي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه پیښه د 5مې حوزې اړوند فاضل بیگ سیمه کې د رهنمایي معاملاتو په یو دفتر کې رامنځته شوې او د یاد دفتر څښتن هم ټپي شوی دی. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناټو راتلونکې میاشت په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه کوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د CSU په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته وویل چې ناټو به راتلونکې میاشت د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو او یا هم له دغه هیواد څخه د وتلو په اړه پریکړه وکړي. نوموړي څرګنده کړه له افغانستان څخه د وتلو په صورت کې ښایي دا هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل شي او که هلته پاتې کیږي نو دا کار لګښت او له خطرونو ډک پوځي ماموریت ته اړتیا لري. خو هغه وویل دوی به په افغانستان کې حالاتو ته په کتو پریکړه وکړي. نوموړي په قطر کې د سولې 2م پړاو مذاکراتو څخه د هرکلي ترڅنګ ویلي چې مذاکرات د جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید له افغانستان څخه ټول بهرني ځواکونه د 2021 کال د مې تر میاشتې ووځي. ناټو وايي راتلونکي میاشت به په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او یا هم پای ته رسولو په تړاو پریکړه وکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د CSU په نامه د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د ناټو دفاع وزیران به راتلونکي میاشت په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي. نوموړي وویل چې دوی دا پریکړه له طالبانو سره د امریکا د ژمنو د عملي کېدو په صورت کې کوي. راتلونکي میاشت د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه کوي او هغوی باید پریکړه وکړي چې ناټو له افغانستان څخه ووځي او که پاتې شي. که ناټو له افغانستان ووځي دا خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو پر پناهځای بدل شي او که پاتې کیږي بیا دا خطر شته چې په دغه هیواد کې پوځي ښکیلتیا اوږده شي.
د ناتو سرمنشي په قطر کې د سولې دویم پړاو مذاکراتو لا پیل کېدو هرکلی وکړ او ویل چې دا مذاکرات سولې ته د رسېدو او د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړو پای ته رسولو یوازینۍ لار ده. هغه د امریکا سره په موافقه کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره وایي چې طالبان باید خپلې اړیکې د القاعده شبکې په ګډون د نړیوالو ترهګرو سره قطع کړي. دا ډیره مهمه ده چې باور ترلاسه شي چې طالبان ټول شرطونه مني، د القاعده په ګډون له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. بې له شکه موږ به د سولې خبرو کې هم مرسته کوو او دې لړ کې به د پرمختګ لپاره مرسته کوو او له هغه وروسته به خپله پرېکړه کوو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر نیمایي یا تر راتلونکو شاوخوا 5 میاشتو خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د امیر روغتیا وزارت وایي که صحي لارښوونې مراعات نشي افغانستان به د کرونا وایروس درېیمې څپې ته داخل شي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست چې رسنیو مرکز کې خبرې کولې ویل چې د کرونا د نوي او تغیر شوي بڼې وایروس په تړاو هم باید چمتوالی ونیول شي ځکه د دې نوي وایروس نښې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې لیدل شوي دي. دوی وایي چې د کرونا وایروس له درېیمې څپې څخه د مخنیوي لپاره دي ټول خلک له ماسک څخه کار واخلي. د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک په هیواد کې صحي لارښوونې مراعات نه کړي افغانستان به د کرونا ویروس درېیمې مرحلې ته داخل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست چې رسنیو مرکز کې خبرې کولې وویل چې د کرونا ویروس د نوي او تغیر شوي بڼې ویروس په تړاو هم باید چمتوالی ونیول شي ځکه د دې نوي ویروس نښې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې لیدل شوي دي. چارواکي وایي د نوي ویروس د انتقال کچه لوړه ده خو له امله یې د مړینې کچه کمه ده. متاسفانه نوع جهش یافته ویروس کرونا به کشورهای همسایه ما رسیده و با توجه به مراوده و رفت آمدی که بین افغانستان و کشورهای همسایه موجود هست امکان انتقال بسیار وسیع در افغانستان موجود است. خوبی نوع جهش یافتهش است که میزان مرگ و میر در نتیجه ابتلا به او به مراتب کمتر است ولی بدیش است که سرعت انتشارش به مراتب بیشتر است. بعض تحقیقات 70% نشان میده بعضی تا 1.7% نشان میده. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت وایي چې دمګړی په هیواد کې د کورونا ویروس د دوی تر کنټرول لاندې دی او د مثبتو پیښو واقعیت او د مړینې کچه هم راټیټه شوې. د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه کوي چې خلک باید ماسک وکاروي او ټولنیز واټن مراعات کړي. پیام خوبی که امروز براتون دارم است که از هفته 49 به این طرف تعداد واقعات در افغانستان کاهش می‌یابد. پیام نگران کننده که دارم است که اگر احتیاط نکنیم اگر دوباره باز بی‌پروایی را روی دست بگیریم اگر حداقل معیارات و اصول را که امروزه هم در جامعه حداقلش رعایت میشه او را رعایت بکنیم هر آن ممکن هست که موج سوم واقع بشه. فراموش ما نشه که در بین موج اول و موج دوم ما فقط 5 هفته فاصله داشتیم. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ټولو خصوصي او دولتي اداراتو کې د ماسک کارولو کمپاین هم پیل کړی. دغه وزارت وایي چې دمګړی په هیواد کې د کورونا ویروس د بسترونو ظرفیت هم زیات شوی. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بیا هم ستړي مشي. د امریکا کانګرس د دغه هیواد د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې د جو بایډن او کامالا هاریس بریا تایید کړه. د کانګرس د دواړو جرګو غړو د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز ټیم او جمهوریت پالو لخوا تیرو ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعا رد کړه او اعلان شوي پایلې تایید کړې. کانګرس کې د جو بایډن د بریا تر تاییدېدو وروسته ټرمپ هم په یوه اعلامیه کې ژمنه کړې چې واک به د جنورۍ په 20 په منظم ډول انتقال شي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه اندېښنې ځکه جدي دي چې د ډونالډ ټرمپ پلویانو چهارشنبې کانګرس کې د تیر ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د تایید پر ناسته چپاو وروړ او په زور د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. راپورټونه وایي د کانګرس ودانۍ دننه امنیتي ځواکونو سره خډاب کې 4 لاریونوال وژل شوي او 14 پولیس ټپیان دي. The purpose of the joint session having concluded pursuant to Senate concurrent resolution 1 امریکا د کانګرس دواړو جرګو په ګډه غونډه کې تیرو ټاکنو کې د جو بایډن بریا رسما تایید کړه.
د کانګرس دې غونډه کې د جمهوري پالو استازو لخوا د تیرو ټاکنو پر مهال ځینو ایالتونو کې د درغلیو او لاسوهنو په اړه شوي شکایتونه رد شول. امریکا کې د کانګرس ګډه ناسته د ولسمشریزو ټاکنو تایید وروستی مهر او ټاپوي. د کانګرس تر تایید وروسته ډونالډ ټرمپ هم وویل چې واک به د جنوري پر 20 په منظم ډول انتقال شي، خو د ټرمپ اعلامیه کې یو ځل بیا تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا تکرار شوې ده. که څه هم زه د ټاکنو پایلو سره کاملا مخالف یم او واقعیتونه هم زما ملاتړي دي، خو له دې سره سره به د واکونو لیک د جنوري په 20 په منظم ډول ترسره شي. د امریکا د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروستی تایید دومره اسانه هم نه و. دا په داسې حال کې ده چې چهارشنبه کانګرس کې د ټاکنو په اړه د دواړو جرګو ګډه غونډه روانه وه او د ډونالډ ټرمپ سلګونه پلویانو په زوره دې ودانۍ ته ورننوتل. اعتراض کوونکي د کانګرس د ودانۍ دننه امنیتي ځواکونو سره ونښتل چې ریپورټونه وایي 4 لاریونوال پکې وژل شوي او 14 پولیس ټپي شوي دي. د ټرمپ د پلویانو د چپاو له کبله د کانګرس مشترکه غونډه ګډه وډه شوه، خو استازو یې وروسته غونډه بیرته پیل کړه او د شپې دوام وکړ. جو بایډن د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې د الکټرال کالج 206 او ډونالډ ټرمپ 232 رایې ګټلې وې. د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز ټیم د دغو پایلو د ننګولو لپاره تر 80 ډیر قانوني غوښتنې ثبت کړي، خو کوم بدلون یې رانهوست. د خلیج عرب هیوادونه ښایي یوه اونۍ کې قطر سره تګ راتګ او سوداګري بیرته پیل کړي. د متحده عرب اماراتو یو چارواکي رویټرز ته ویلي تګ راتګ او سوداګري پیلېدای شي، خو د ډیپلوماتیکو اړیکو رغېدل ښایي وخت واخلي ځکه ډیر باور ته اړتیا ده. مصر، بحرین، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په 2018 کال کې په یوه ورځ قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې وې. دغه هیوادونو د امریکا او ایران د مخالفتونو له کبله منځني ختیځ کې د کړکېچ اوج ته په کتو د واشنګټن په غوښتنه قطر سره بیرته د اړیکو جوړېدو هڅې پیل کړي او تېره سهشنبې په همدې موخه سعودي عربستان کې یوه ناسته جوړه شوې ده. امریکا پر هغو چینی چارواکو د بندیزونو ګواښ کړی چې تېره ورځ هانګ کانګ کې د 500 اعتراض کوونکو په نیولو کې لاس لري. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي وکیل هم شامل دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیجینګ ته په دې اړه د خبرداري ورکولو پر مهال دا هم وویل چې ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی تایوان ته سفر کوي. هانګ کانګ او تایوان دواړه اصل کې د چین د خاورې برخه ګڼل، خو جلا حکومتونه یې اداره کوي. چین د دغو ټاپوګانو په چارو کې د امریکا مداخله او هغوی سره د مستقیمو اړیکو ټینګول خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي. بیجینګ وایي دغه لاسوهنې د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بکون کې راپسپارم.